Mr. Habibullah Rafi was born in Afghanistan and he was a writer, researcher and a translator. He wrote more than 100 books in Pashto and Dari languages. He worked in many Afghan government departments and worked for many magazines and newspapers such as Aryana Magazine, Afghan Millat, Folklore Magazine and Academy of Science of Afghanistan. Due to political situation, he moved to Pakistan and he did not stop writing and published many books including Talwasa, Qalam, Tawan. He came back to Afghanistan and continued to work on writing books about history, children's literature, folklore and poetry. He worked on writing some of his books for 18 to 14 years. He had more than 100 students and achieved many awards and medals. This video is about his student, Muhammad Nabi Tadbir, who wrote a book on Mr. Habibullah Rafi. تدبیر سے دا پوچاتول هم ګران دی یو ځل خدا سي وشو چې 2019 کې دا کتاب پوره و بشپړو ما نه کمپیوټر رکشو یاره تاوان شور باندې 3 لک او 10,000 افغانۍ ډیر غټ کتاب دی او دا دومره پکارو غټ سړی دی کنه دا شخص دی چې دی باندې دا کتاب رفیع صاحب خو لوی سړی دی او په لویو خلکو باندې باید لوی کتابونه ولیکل شي شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا قدرمنو ملګرو ستاسو صابر شاه صابر ستاسو باچاجي اما ستاسو د لوی کور کاپیسا د غرونو نه تاسو سره خبرې کوم دا زما په شا چې تاسو وینئ دا د پښتونخوا نه زرګونه میله لرې کاپیسا غرونه دي دا د واورو د سپینو واورو ډک غرونه او دا یو ډېره د سیل او سیاحت علاقه ده دلته راغلی یم د پښتو ډېر تاند او تپاند محقق استاد نبی تدبیر پسې استاد نبی تدبیر د پښتو هغه زوی دی چې څوارلس پنځلس ښایسته او غټ غټ کتابونه یې لیکلي دي اوس استاد نبی تدبیر یو داسې کتاب ولیکلو چې زما په خیال چې په پښتو کې خو سیال او مثال نشته او د دې وجه دا ده چې دا کتاب په یو نه صرف په یو ډېر لوی میر او میړه استاد آقای حبیب الله رفیع لیکلی شوی دی بلکې د دې کتاب ضخامت یعنی پړسوب پیړوالی چې ورته پښتو کې وي که تاسو وکتو نو هم به حق یې راشي څه 1100 صفحې کتاب دی او دا ټول ریسرچ دی دا د استاد حبیب الله رفیع د ژوند اند فن خدماتو او کار او زیار په هکله یو داسې ریسرچ دی چې زما په خیال که دې نه پس په رفیع صاحب نور څه کار هم نه کړی شي نو دا د هغه د راتلونکي وخت محقق دپاره په استاد رفیع کافي کار دی دلته کې راغلی یم او دا دلته ځکه راغلی یم چې د افغانستان په دوره یم د افغان محققینو افغان لیکوالانو سره ملاویږم استاد نبی تدبیر لوی کار کړی ما ویل لوی سفر ورپسې کوم د کاپیسا غرونو ته ورپسې راغم او دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د سیاد سیند په غاړه ولاړ یم سیاد یعنی د ښکار کنډه او دلته کې به پخوا چېرته کې زرګونه کاله مخکې لوی لوی ښکارونه هم کېدل د سیاد سیند په غاړه د کاپیسا د واورینو غرونو په لمن کې د استاد تدبیر سره خبرې هم کوم دلته کې د پښتو دوه لوی بچي را سره هم دي یو د علومو د اکیډمۍ مشر او د پښتو ډېر لوی زوی قدرمن ډاکټر ظاهر شکیب صاحب او بل د ډېر لوی مبارز استاد مرحوم شمس الهدى شمس صاحب زوی جلال شمس د استاد نبی تدبیر سره خبرې کوم منځ کې به دوی سره هم خبرې کوم ما سره دا مرکه په مینه واورئ تدبیر صاحب دا پوچاتول هم ګران دی دا ریسرچ څومره وخت دی په دې کتاب تیر کو نو باچا صاحب په 2002 کې د پښتونخوا نه راغلو کابل ته 2002 کې یعنی نن نه 22 کاله مخکې
نو ما استاد حبیب الله رفیع په یوه اداره کې کار کوو د کلید په نامه ونیزه وه مجله وه هغې کې هم کار کوو نو هغه وخت ما وغوښتل چې زه په استاد څه ولیکم نو د امام خدای شته دومره غټ کتاب ته اراده نه وه ولې استاد داسې یو هرړخیز سړی دی دومره کار یې کړی دی چې هغه په دغسې کتاب نه بغیر راغونډېږي هم نه نو یو چا چې د 14 کلنۍ نه قلم راخیستی وي او بیا دومره یو پرکاره شخصیت چې هیڅ ورځ او شپه او میاشت او کال نه دی داسې تیر شوی چې د پکې څو اثار نه وي لیکلي په مختلفو نشراتي ادارو کې کار کړی دی نو هغه همدغسې مشکل نه وبخښه همدغسې یو دروند کار یې غوښتلو چې باید پرې شوی وی نو ما دا 2 کاله مسلسل په دې کار نه دی کړی چې وایم ما بل کار نه دی کړی یوازې دې کتاب ما خپل کار هم کړی دی خپله وظیفه مې هم کړې ده او رسمیاتو نه وروسته چې راغلی یم نو بیا مې په استاد باندې کار کړی دی استاد اثار مې مطالعه کړي استاد سره مې مخ په مخ خبرې کړي دي د ځینو اثارو په اړه مې ورنه پوښتنې کړي دي حتی تنقیدي پوښتنې مې ورنه کړي دي هغه جوابونه راکړي او بس په دغه دومره موده کې دا کتاب بشپړ شو د دې په شا 22 کالو سوچ شته د 22 کالو مسلسل سوچ خو ټوله ورځ نه نور کارونه مې ورسره کړي دي دا کتاب خو چاپول هم په مالي لحاظ ډېر ګران کار دی او په مالي لحاظ ګران دی خو ما چې خپل زحمتونه څونه ایستلي 22 کاله یو ځل خو داسې وشو چې 2019 کې دا کتاب پوره و بشپړ و ما نه کمپیوټر ورک شو په هغې کې رانه ټول ژوند ورک شو ولې د استاد تاسو سره هم ډېر پاتې شوی دی د کتاب ډېر حرص ورسره دی یعنې استاد په کتاب نه مړېږي نو دې کتاب کې ما د ده ژوندلیک ته په همدې خاطر د کتابونو سړی نوم ایښی دی او نو د کتابونو سړي دغه حرص ما ته ډېره ګټه وکړه هغه دا چې په 2008 کال کې دا کتاب یو ځل بشپړ شوی و نو په ننګرهار کې د ختیځو سیمو د ژورنالستانو ټولنې غوښتل چې دا چاپ کړي ما کتاب ورکړو هغوی 50 کتابونه چاپول د فولکلور سیمینار و د کوزي پښتونخوا هم ورته ساحل صاحب او ډاکټر اسرار صاحب او همیش خلیل صاحب او سیال صاحب دا هم راغلي وو او دلته د استاد حبیب الله رفیع د رفیع صاحب او د سیال صاحب دپاره د فولکلور ورځ ځانګړې کړې وه چې دا به د دوی نو کتابونه هغوی چاپ کړل 50 کتابه یې چاپول د ما د دې کتاب نوم په هغه وخت کې و د استاد حبیب الله رفیع ژوند او هنر لکه دا یو ځل مخکې چاپ شوی نه چاپ شوی نه دی لږ صحیح زه به درته وایم نو دا چې ما کتاب ورکړې هغوی ته بېرته ما ټلیفون وکړم او د ما کتاب مه چاپوئ نو هغوی موږ په دا شاپاڼه باندې ټول لیست چاپ کړی چې دا 50 کتابونه چاپو د دې نوم هم پکې راغلی دی ما ویل چې هر څه وي زه غواړم لږ کار په وکړم نور هغوی ښه نو یو پرنټ کاپي راوړه چې موږ یې دلته کېږدو چې خلکو ته دروغجن نه شو چې دا شاپاڼه باندې لیست چاپ شوی لیست کې نوم راغلی دی چې دا د یو شی شته نو ما نه چې کمپیوټر ورک شو هغه کاپي استاد ساتلې وه یو پاڼه هم نه غورځوي نو هغه ما ته یې دا ګټه وکړه چې کله دا کمپیوټر رانه ورک شو هغه کاپي مې بیا راواخیسته او په هغې مې بیا کار شروع کړو دغې حد ته مې ورسوو دې باندې څومره تاوان شوی دی تدبیر یاره تاوان شوی ورباندې 3,10,000 افغانۍ چې کلدار تقریبا 14 لکه شاوخوا راځي 14 لکه دا ته خرج ته برداشت کړی شو په خپله مې چاپ کړی نو بس برداشت مې کوو ښه د کوم ځای لږ تعارف مو کړ تدبیر صاحب زما خو د تورو بریتو د وخت یارې خو نور ملګري دي چې وپېژني نو بس د افغانستان یم او د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ کلی کوم یو کلی مې توتو کنډۍ ده توتو کنډۍ والد صاحب د څه نام والد صاحب مې بسم الله نومېدو معلم و موږ ټوله کورنۍ تقریبا معلمان وو ټیچران وو د سکول استادان وو او وروڼه څو یې وروڼه 4 وو یو شهید شوی دی او 3 ژوندیان ځوان ښکاري عمر دی که نه دا ورته تورې راتورې بس دا خو د چین برکت دی چې موږ د ډېرو تمدنونو سره اشنا کړو نو یو پکې د ویښتانو رنګ دی
قدرمنو ملګرو تدبیر صاحب ښه او خواریکښ لیکوال دی خو د ده په خوله به همیشه خندا وي او د دې وجه دا ده چې دا ویښته تورۍ هم نو خو بیا هم دی ډېر زړېږي هم نه. ښه تدبیر صاحب بچیان دې څو دي؟ بچیان مې 5 دي، 3 زامن دي، 2 مې لورګانې دي. مشره لور مې تلوسه نومېږي، بله اسره نومېږي، او زامن مې عبدالله، یوسف او یعقوب. ښه تلوسه یاد ساتئ چې تلوسه زما او د رفیع صاحب هغه مجله وه چې نن نه 25 کاله مخکې مونږ په پېښور کې د هجرت په وخت کې چاپ کوله. نو زما په خیال دا تلوسه نوم به پرې رفیع صاحب ایښی وي. نوم ما پرېښی دی خو الهام مې د همغې مجلې نه اخیستی دی. او بل دا صحافت منئ ملګرو ښه. او بل دا لنډو قصو کې هغه تلوسه باید واوسي سسپینډ شي. ناوې دې د کوم نو د خپل کلي ده. ښه څوک ده؟ زموږ د خپل وطن ده. نه خپله ده پردی ده؟ نه رشته دار هم نه دي. قوم کې خپله ده کړې ده که نه مشران؟ یاره څه وایم نو پښتنو کې خو بیا موږ خو د دغه اوس د ولسواکۍ د دورې خلک نه یو، موږ د مهاجرت د دورې خلک یو. هغې وخت کې چا دا جرأت نه شو کوی چې زه یې په خپله خوښه کومه، ته به لا خبره هم نه وې کور کې به بس. خو ما سره یو څه مشوره کړې ده. ښه مشوره ده. ښه سبق دې څومره ویلی؟ سبق مې پوهنتون ویلی دی، حقوق مې لوستی. ښه تدبیر صاحب دې وخت کې ستا تر دې کتابه څو کتابه چاپ شوي؟ دا 14 راځي. نو هغې کې ځینې داسې دي چې تحقیق دی، ژباړې دي. او اول کتاب چې ما چاپ شو نو زه د کلید مجلې ایډیټر وم. موږ غوښتل دا د موږ ادارې غوښتل چې دغه د معذورو ګوډانو سره یو مرسته وکړو. نو هغوی دپاره یې داسې لاسګاډي جوړ کړل، بیا وایي یو څه کتابونه ورته چاپ کړي چې دوی ته یې ورکړو مفت چې دوی ځانونو ته خرڅ کړي، د دوی به پکې ژوند روان شي او موږ به هم یو فرهنګي کار کړی وي. نو بیا ما نغمې او وږمې په نامه یو د شعرونو غورچاڼ دی چې د مشهورو شاعرانو شعرونه مې را جمع کړه، هغې کې مې نور کتابونه صرف نامې راته وایي. ښه بل لیډرشپ په ارتباط دی نوي څرکونه، دا ډېر ښه کتاب دی. بل دی د شپانه لار، دا هم د لیډرشپ په ارتباط دی، د مشرتابه په اړه دی. بل بوډا او سیند دا یو ناول دی چې ترجمه کړی مې دی. بل نکلچي بابا جان، دا د ماشومانو دپاره روزنیزې کیسې دي. بل ټول سره سم ټول سره بیل، دا ډېر جالب کتاب دی. دا داسې یو کتاب دی چې یو هیواد کې چې مختلف اقوام اوسېږي څنګه سره ژوند وکړي، څنګه یو بل ومني، څنګه یو بل وزغمي، دا په دې ارتباط باندې. بل مې د څېړنې میتودالوژي لیکلې ده، څېړندود، هغه ناچاپ دی. او نور مې په دا مجلو کې ډېر کار کړی، ځکه دا 20 کاله چې راغلی یم نو ما یوازې فرهنګي کومې مجلو سره ټچ پاتې؟ نو کلید مجلې ایډیټر پاس شوی ما، د جامع مدني مجلې د پښتو برخې ایډیټر وم، د صدف مجلې پښتو برخې ایډیټر وم. هغه رفیع صاحب چې تعاون کې وخت کار کوو د هغې یو څو میاشتې د پښتو برخې ایډیټر پاس شوی یم. یو اخبار مې و د هغې مسؤل مدیر وم، طلوع افغانستان، بس دغه دوی سره مې کار کړی. یو راډیوي پروګرام یو نیم کال جوړ کړی دی، هغه 2 برخې لرلې چې یوه برخه یې و نه و په نامه وه، هغې کې هم دا فولکلوري کیسې ورته هغه کولې، ریکارډ کولې. او بله برخه یې د هندارې ماڼۍ وه چې په هغې کې یو شاعر هم معرفي کوو، یو نوی کتاب هم معرفي کوو، او د هغه په کلام هم خبرې کولې. تدبیر صاحب پښتو کې پیسه شته که نشته؟ یاره پښتو کې هم شته هم نشته. ما په دا کتاب کې لیکلی چې زه داسې ټولنې ته دا پښتانه لیکوال بیچارهګان کار کوي چې په ډېر زحمتونو کتاب ولیکي، بیا یې چاته ډالۍ کړي او پرې ولیکي چې د شاهانو ورکړلالو جواهر وي او د ادب د خاوندانو د زړه وینې، ولې بیا ورته تا ته مې ډالۍ کړی. خو بیا هم مشه چې هغه یې ولولي، دغسې ډېر د لوستلو اوس ښه شوي، خدای شته یو څه ښه دي، کتابونه خرڅېږي، کتابونه چاپېږي. دا چې دا 14 لکه روپۍ په دې کتاب ولیکلې، ستا څه ښه چې دا به تاله واپس راشي؟ نه، ما په دې تم هم نه دي لیکلي چې ما ته واپس راشي، او راځي هم نه، مطمئن هم یم چې نه راځي، ځکه یو خو نن سبا
غریبي دا یو ځوان چې راشي او هغه ته ته وایې دا په 1000 روپۍ دی دا کتاب نو هغه به کتاب پاڼه وانړی او بېرته به یې پرېږدي ما غوښتي چې هغه وړ مهمو ځایونو ته ورسېږي چې هغوی ورنه استفاده وکړي بله دا ده چې رفیع صاحب سره خو ما ډېر وخت شریک کار وکړی په یوه اداره م وه د افغانستان د کلتوري خدمتونو اداره بیا دلته همغه اداره د ما په نوم شوه کتابونه م چاپول ما دغه کرښې د رفیع صاحب نه یادې کړي په ما یې دومره حق و چې ما باید یو څه په لیکلي وی تا ډېر لوی کار وکړ دا د یو استاد حقیقت خبره دا ده نور ادبي ملګري دي څوک دي کوشش مې کړی ټول ادبي ملګري دي ما دي عجیبه دا ده چې زه یو وخت کې معلم وم په پېښور کې نو ټول ما نه استادان مشران وو بیا به حتی پلار مې معلم و کله به چې دا د اصول تدریس ټریننګونه وو نو هغه به ما سره یو کلاس کې ناست و دغسې دلته چې راغلم هم دا اکثره سیمینارونو کې به زه وم دا ټول مشران به پکې وو لکه ارواښاد بختاني صاحب ارواښاد علامه رشاد صاحب دا شاعرانو کې حافظ صاحب و دغه مشران حتی پسرلي صاحب ته به ورتلو نو بختاني صاحب هر وخت ماته ځوان محقق ما وایي چې کله مقاله لوستله وایي ځوان محقق باید تاسو ولولي نو ما نه اکثره مشران وو او څومره چې دغه د افغانستان پښتانه او یو شمېر فارسي ژبې او د پښتونخوا خو ټول دي ټول مې خوښېږي خو ټول بیا ما نه پېژني او اکثره یې پېژنم مشران حتی سیمینارونو ته تللی یم باړهګلۍ سیمینار ته تللی یم ډېر درانه دوستان ولید او ما خو ادب خو موږ راوړی دی هغې ځای نه دی پښتونخوا نه م راوړی دی نو ما کتاب کې د مهاجرت ادبیاتو باندې غټ چپټر لیکلی دی د مقاومت ادبیات او د مهاجرت ادبیات بیا په هغې کې ما دا واضح کړي دي چې دلته مخکې هم شعر و خو هغومره غزل بول نه و کله چې هغومره هنرور نه و کله چې پښتانه د هنر ټاټوبي د شعر ټاټوبي بیا په ځانګړې توګه پېښور ته لاړل نو پېښور داسې یو ځای دی چې طبع یې شاعرانه د رحمان او حمید بابا ټاټوبی دی د خوشحال خان روا او ګودر دی نو هلته بیا مختلفو ټولنو سره مونږ اشنا شو هغوی سره راشه درشه پیدا شوه اخبارونو کې م ولوستل د هغوی کتابونه م ولوستل نو ادبیات نور هم مخ په وده شول او نو زه اوس تاسو مخامخ ولاړې ستاسو سپینې سپینې موږ نه دي قضا کړي ستا کتابونه موږ ککر کړي دي او که سفرنامې دي که نورې لیکنې دي موږ حتی شاپاڼې دي چې تاسو رواج کړي او په خلکو م لیکلي دي ټول یې لولو اوس چې بیا دا سوشل میډیا راغلي دې کې بیا ستاسو فیسبوک او یوټیوب تعقیبوو هغه لولو د نورو دوستانو نو یعنې دغه کرښه په عملي توګه موږ داسې نه دی ویلی چې دا د هغې ځای دی دا بس پښتانه لیکوال ټول د سر سترګې دي ټول یو دي او ټول لولو او دونه م زده کړه کړې پښتونخوا او افغانستان راشه درشه کېږي ولې نه کېږي زه خو راغلی یم اوس دلته کې یم خو نور خلک راځي د دې نه مخکې داسې ده چې دا 20 کاله ډېر ښه و ځکه ډېر ګڼ سیمینارونه و د هر پوهنتون د ټولنو نو دې کې به ډلې ډلې تلل راتلل سره په دولتي سویه په دولتي سویه مو په شخصي مو دا ما چې تاسو ته کومه یادونه وکړه چې په جلال آباد کې د ژورنالستانو ټولنې هغه جوړ کړی و سیمینار نو دا ساحل صاحب او دا ډاکټر صاحب اسرار او دا حمید صاحب خلیل او سیال صاحب درویش دورانی صاحب دا د کوزې پښتونخوا نه یې راغوښتي وو نو دا تګ راتګ کېږي او د سوشل میډیا خو بیخي سر نږدې کړي دي جلال شمس صاحب تدبیر صاحب دا کتاب درکړی دی تا دا بالکل کتاب ما ته رسېدلی دی دا خو ډېر غټ کتاب نه دی ډېر غټ کتاب دی او دا همدومره پکار و په غټ سړي دی که نه دا شخص داسې سخت دی چې دې باندې دا کتاب رفیع صاحب کار ډېر لوی دی ډېر لوی کار دی ډېر لوی نو څه دی خیال دی حق خو به یې پکې ادا کړي په رفیع صاحب خو نور هم ډېر څه کېدی شي نور کارونه هم خو نو تدبیر صاحب نه همدغه تمه کېده ځکه چې تدبیر صاحب خپله شخصیت هم داسې دی او بیا د استاد سره د ده پاتې کېدل یوازې دی کولی شي چې په کتاب استاد باندې دغسې یو کتاب ولیکي او ده دا کار وکړو او نور تدبیر صاحب په حیث د یو لیکوال څنګه چې تلې نو څنګه په نورو حوالو څنګه دی د تدبیر صاحب شخصیت خو داسې دی چې هغه خو ټولو ته معلوم دی د دغه علمیت د دغه د لیکوالۍ نه د معلومیږي د دغه شخصیت او بیا د استاد په اړه باندې د تدبیر صاحب له خوا نه دغسې یو کتاب لیکل دا ډېر غټ کار و ځکه چې
تدبیر صاحب کولی شله چې د استاد شخصیت په ډېره ښه طریقه باندې خلکو ته وړاندې کړي او هماغه کار یې وکړو. نو موږ د تدبیر صاحب نه ډېره مننه کوو په دې کار باندې. قدرمنو دا خبره یاد ساتئ چې دا د سیاحت یو ځای دی، دا د کاپیسا د غرونو لمن هم ده، خو دا چې ګیر چاپېره تاسو وینئ دلته خلک سیلګرۍ له راغلي دي او زه هم دلته سیل او سیاحت له راغلی یم. ډاکټر ظاهر شکیب د پښتو لوی زوی، تاسو ته پته ده چې 2 کاله مخکې زه کابل ته راغلی وم د استاد ډاکټر اسماعیل یون په دعوت. نو ډاکټر صاحب سره مې یو مفصله مرکه کړې وه. اعلی تعلیم یافته او ډېر پوه او زیرک د څو کتابونو لیکوال ډاکټر صاحب او رفیع صاحب ډېر نږدې پاتې شوي دي او ډاکټر صاحب او نبي تدبیر صاحب هم ډېر نږدې پاتې شوي دي. د کاپیسا په دې لوی لار او چکر او سیل کې ډاکټر صاحب مونږ راوستي یو او دلته کې مونږ لا د سیل او سیاحت مقرره کړې ده. نو دی هم موجود دی او دا کتاب دا هم تدبیر صاحب ورکړی دی. دواړه قدرمن پیژني، تدبیر صاحب او رفیع صاحب ډاکټر صاحب پیژني او ښې پیژني. څه پې ووایه په دې کتاب او په دې 2 شخصیات. بالکل رفیع صاحب خو لوی سړی دی او په لویو خلکو باندې باید لوی کتابونه ولیکل شي او واقعا چې تدبیر صاحب او د رفیع صاحب حق ادا کړی دی ځکه چې دومره لوی کتاب یې په لوی سړي لیکلی دی. په دې کتاب کې که دا کتاب بل چا لیکلی زما په نظر باندې دومره ښه به یې نه وی لیکلی ځکه چې رفیع صاحب تقریبا او تدبیر صاحب دا 2 لسیزې بیخي ډېر سره نږدې پاتې شوي بیخي ډېر خلک یې نه پېژني چې دا سره ورونه دي څه دي خو ډېر سره نږدې پاتې شوي دي یعنې شپه ورځ سره نږدې پاتې دي او نږدې سره کېناستلي دي. او بل د تدبیر صاحب دغه دا ده چې ډېر ښه قلم لري، ښه محقق دی، ښه لیکوال دی، په ډېرو مسایلو باندې پوه دی او د رفیع صاحب په اړه خو تر ټولو ډېر پوهېږي دی. یعنې که زه د رفیع صاحب په اړه باندې خبرې کوم کېدای شي دا به ډېرې سمې نه وي خو که تدبیر صاحب د رفیع صاحب په اړه باندې کومې خبرې کوي نو هغه به ډېرې مستندي او ډېرې صحیح وي. قدرمنو د چینو ځای ته راغلي یو نو خامخا د چینو او د چینارونو او د انګورو وطن دی او د چینو ځای دی نو ورسره به لږ ډېر کله مخ هم وینځو او کله به ځان هم یخو. به هر حال ډاکټر صاحب د نبي تدبیر نور لیکوالي هم تا مطالعه کړې چونکې هغه سره خبرې دي. نبي تدبیر صاحب په حیث د یو لیکوال د یو خادم پښتو د په هکله نو تدبیر صاحب ډېر زیات کتابونه لیکلي دي او د اکثر کتابونه ما لوستي دي. د یو بل کتاب چې ما ډېر یعنې ټول مې لوستی دی، ځینې کتابونه کېدای شي ما ټول نه لوستي خو هغه یو کتاب چې ما لوستی دی هغه په هند باندې ده لیکلی او چې هند ته د یو د سفرنامه او دا تقریبا داسې تحقیقي کتاب هم او سفرنامې کتاب هم نو هغه کتاب یې ډېره په خوږه ژبه لیکلی دی، سسپنس لري، ډېر زړه راښکون لري او دا کتاب هم ما چې تر څو پورې مطالعه کړی دی نو ډېر ښه کتاب دی او واقعا چې د راتلونکو محققینو لپاره د راتلونکو لیکوالو لپاره دا یو مهم او مستند ماخذ وي. ها ډاکټر صاحب دا خو تدبیر صاحب او رفیع صاحب شو، دا کم ځای ته تا مونږ راوستي یو؟ دا خو ډېر افغانستان خو ټول ښکلی دی د دې ځای په نو دا د کابل شمال دی او د کابل په شمال کې دا د کاپیسا ولایت د سیادو سیمه ده. دا یوه تفریحي سیمه ده، یوه سیاحتي سیمه ده. تاسو ګورئ چې دلته په زرګونو خلک راغلي د سیاحت دپاره. دا یو ډېر شین ډنډ دی، ډېره ښکلې سیمه ده. دغه شاته چې موږ ته ښکاري دا محمود راقي سیمه ده چې دا د کاپیسا ولایت مرکز دی. دلته دا هغه سیند دی چې د شمال نه راغلی د پنجشیر او د دې ځایونو او دا بیا په سروبي کې د کابل د سیند سره یو ځای شوی دی. او که موږ داسې وګورو دغه لنډه دنګه دره ده، دا د تګاو دره ده. په دې ځای باندې تقریبا موږ په 20 دقیقو کې موږ سروبي ته وتلی شو. یعنې که څوک جلال آباد ته ځي نو دا تر ټولو لنډه لار ده. همدارنګه د کابل او د جلال آباد او د شمال چې کوم سفرونه دي اکثریت ګاډي په همدغه ځای باندې ځي. مسافر کابل ته نه راځي چون کابل ورته ډېره لرې کېږي، 4-5 ساعته د دې یو ځای کېږي. نو که یو سړی د قندوز نه یا د مزار نه جلال آباد ته ځي نو هغه په همدې لار باندې ځي. قدرمنو یور وایس ټي وي لندن دا وروستی سوال مې ډاکټر صاحب نه زه کوم چې تاسو ته لږ ډېر د افغانستان معلومات هم در کوم او د یور وایس ټي وي کمال به هم دا وي چې څه نوې خبرې تاسو ته وړاندې کړي. دا د نبي تدبیر صاحب سره خبرې مرکه د ډاکټر ظاهر شکیب او جلال شمس صاحب رائے خیال سوچ. یور وایس ټي وي لندن که تاسو نوي سبسکرایب کړئ نو درته خواست کوم چې دا ټي وي سبسکرایب کړئ
چې په لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي شي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له د کاپیسا د دې وورین غرونو نه اجازت ورکوي. د لوی الله امان.